ښکاري سړک په منځ اتڼ اچولی ها په کور والا ته دا ګوره په کور والا ته ګوره داسې کتابېږي ښه ته وګوره د اتڼ چینې د مڼې درېدلي ستاسې سړک په منځ اتڼ کوو خدایم کور ړنګ او بنګ نه کړه خو کور کې وکړئ حجره کې وکړئ اتڼ تاسې سړک په منځو باندې اتڼ کې ښه اوس یو موټر راغی او ومویې ښه دغه بس لانجئ دا وګوره سړک په منځ ولاکه ښه کاري سړک په منځ باندې اتڼ خو دغه کور په حجره کې اتڼونه کوئ एक्शन दे बचाओ का मोटर दूसरा ना मखी को वो दर वो सारा गास पर गाजी को ढेर तकड़े वो दर वो सांग तक ते सांग तक जीता सर मालूम नहीं मालूम ते सांग तक ابا ډیر تاوان نو شو غر کو تبا شو واده کې موټر مو لګي دا مالکانم پکې خوښ شو د تبا شو ابا تبا السلام علیکم وعلیکم بخیر علی بخیر جوړ دخل تبا وړکین راځه وادم تیر سي بخیر تیر سي بس بخیر شیر ته تیر شو تاسو هلته چېرته په ځان پېدي نه ما درته پام و چې سړک په منځ ګډېدی ما درته پام و نو وروره په کور کې ګډېږي که نه او بل تا ته خو مشر سړی و ځان ته ناست و غرمې دې لګولې وه پوه شو سر دې خوړو خو تا به ورته نصیحت کړی و که نه هغه هلکان دی هغه د مونږ خبره چېرته مني ولې نه مني خو تا به ورته ویلي و که نه او دا وګوره څومره هغه خوشحالي یې در په غام کړه ګوره داسې څوک هغه اوس دوه دانې په هسپتال کې پراته دي هغه هم خو کړي دي هغه موټر هم هغه تاوان نه شول خو لږ به په احتیاط باندې تلې ښه په خوشحالي به رسېدلي وایي او د موټر مخکې که موټر شاته که موټر شاته که ګوره زه ګوره تاسو لپاره پیدا کې وایم که نه دا نو څه پیدا که نه ښه په احتیاط خوشحالي به او بل د اتڼ جینې د ملګري دي خو د ما حجرې ته به راغلی ویل ته به ما اتڼ کړی وکړي تاسې جین اوسي سړک په منځ څوک اتڼې کوي هېڅ داسې سړی لږ په ولاکې داسې خوند کوي سړک په منځ خو څوک اتڼې نه کوي او بل دا تاسې خو ولاکه خوند کوي نه